دا خبره زه ډېر افسوس سره کوم موږ دومره جرأتمن یو موږ دومره تکړه یو چې موږ په قبرستان کې کرکټي کوو موږ په قبرستان کې کرکټ لګولی دی د خپلو مړو د پاسه منډې وو کرکټ مو له په خېټه لګولی دی دا سوچ راته نه راځي چې زه به هم دې خاورو له راځم دا سوچ راله نه راځي چې دا د چا د خېټې د پاسه منډې وام دلته یو مسلمان دفن دی دلته یو انسان دفن دی دلته یو سپین ږیری ځوان کشر مشر دفن دی یو ځل به زه هم دې ځای له راځمه قبرستان د عبرت ځای دی قبرستان د آخرت د سوچ ځای دی قبرستان دې دپاره دی چې دلته به ما سره څه کېږي موږ نه اقه تصور ختم دی موږ نه اقه سوچ ختم دی موږ نه اقه فکر ختم دی موږ پکې کرکټ شروع کړلې موږ پکې لوبې شروع کړلې موږ پکې منډې وو او داسې هم کېدلی شي داسې هم شته دی چې بل مسلمان د باره قبر وباسي او لګیا دی په قبر کې په لاس کې سګرټ دی او سګرټ څکي الله اکبر مسلمان ته قبر وباسي مسلمان له قبر تیارې او ستا د لاس نه سګرټ نه غورځېږي ته بل مسلمان د پاره قبر وباسي او لګیا یې پکې غیبت کې بل مسلمان ته قبر وباسي لګیا یې پکې په بل مسلمان تهمت تړي بل مسلمان له قبر وباسي او لګیا یې په ګناهونو کې لګیا یې دلته دې جړا ونه کړه دلته جړا در نه راغله دلته دې زړه نرم نه شو بیا وایه کوم ځای کې الله ته جاړې بیا د عبرت ځای کم پاتې دی بیا د نصیحت ځای کم پاتې دی عثمان ذوالنورین چې به قبرستان ته راغی د ټولو نه زیاته جړا به دلته کوله حتی تر دې چې ګیرې ته به اوښکې راغلې چا ورته ویل ولې دومره جاړې وایي ځکه جاړم چې دا د آخرت د پړاوونو منزلونو نه اول پړاو اول منزل دی خدا ناخواسته دلته ناکام شوم تمامه زندگی سبا ناکام ده او که دلته کامیاب شوم غونډه زندگی د کامیابی ده موږ قبرستان ته د عبرت په نظر نه ګورو موږ قبرستان ته داسې نه ګورو چې دلته هم ګنې څوک پراته دي او زه به هم دې ځای له راځمه موږ په قبرستان کې ملنډې موږ په قبرستان کې ګپونه حتی تر دې چې جنازه کې مې هم ګپې کتلې دي حتی تر دې چې جنازه کې مې هم غیبتې کتلې دي بل مسلمان مخې ته پروت دی مړ دی د هغې اخري حق دی په ما او تا باندې موږ د هغې نه عبرت نالو موږ غیبتونه کوو موږ د هغې نه عبرت نالو موږ دروغ وایو موږ بل پسې ملنډې مسخرې کوو دا کومه مسلماني ده چې موږ ته راپاتې ده دا کوم عقل دی چې موږ ته پاتې شو لږ په دې خپل ځان باندې لږ په دې خپل نفس باندې تر سوره هم پکار دی